باز هم تشکر و خوش آمدید از قدم پرمیمنت شما مهمانان معزز که با حضورتان سمینار ما را رنگین ساختید. در این بخش از سمینار می خواهیم سمینار امروزی را با سخنان عالم بیدار، دلسوز و مجاهد نستو جناب محترم مفتی صاحب لطف الله حکیمی، سخنگوی پیشین امارت اسلامی افغانستان و نویسنده کشور، با کمال احترام تقاضا داریم تا لطف فرموده با درفشانی های روشنگراییشان به ارزش و افادت سمیناری ما بیفزایند. مفتی صاحب لطف الله حکیمی. الحمد لله وحده الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة، أو كما قال. د اسلام مقدس دین او اسلامی شریعت ځانګړتیا دا ده چې د خپل ځان د پاره د تعاون ګډ کار کولو مشترکات لري او په خپل غیږه کې د انسانیت لپاره د ترحم او تعاون درس ورکړی، ځای ورکړ، او بالاخص د مسلمان لپاره د ځانګړي تعاون او ګډ کار کولو تشویق کړی. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. أو هم دارز وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. د مائدې دوهم آیات ته اوږده یوه برخه هم داوه. لوی خدای جل جلاله د آیات په دغه یوه برخه کې د انسانیت د پاره د ګډ کار کولو او تعاون مکمله فیصله کښېښوده چې مسلمان له مسلمان سره او انسان له انسان سره هغه څه وکړي چې هغه ته تعاون او مشترک کومک ویل کېږي. د اسلامي امت د علماو اتفاق ده چې د مسلمان لپاره له مسلمان سره تعاون شرعي واجب، او د مسلمانو هیوادونو ترمنځ باهمي تعاون هم شرعي واجب، چې نن یې له نشتون څخه نړۍ کړېږي. البته اسلامي نړۍ، خو بل اړخ ته د مسلمان له مسلمان سره تعاون اډانه پراخه هم ده، البته حدود هم لري. خو دوهم اړخ یې چې مسلمان به له غیر مسلمان سره څه ډول معامله کوي، هغه به هم ته تعاون وي. په دې کې د مسلمان او د غیر مسلمان توپیر راځي. غزوة العسرة یا غزوة تبوک چې زموږ ستاسې د اسلام په تاریخ کې سخترینه د غزواتو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم وروستنۍ غزا ده چې د دوی تر قیادت لاندې سوي. په دې کې لوی رسول صلی الله علیه وسلم او د هغه صحابه کرام چې د نفیر عام اعلان رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړي، او په دې فازحه غزا کې چې فضح یې د کفارو د منافقینو هم وکوله، او منافقین له مسلمانانو څخه د دې غزا د آیاتونو پر نازلېدو سره جلا سو، او هغوی بېلېدو لارې چارې غوره کړې. مسلمانان او هغه یوه ډله چې متعهد وو، هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر قیادت لاندې تبوک ته ورسېد.
د ایله او دومة الجندل تړونونه رسول الله صلی الله علیه وسلم درلودلي